والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د لوګر ولایت د افغانستان اسلامي امارت د طرفنا والی صاحب او معاون صاحب او ټول نظامی مسؤلینو ته د دې لوی عظیم فتح مبارکي وایم، او مجلس کې چې څومره د لوګر ولایت دلګي مشرانو ولسوالانو نظامیان ناست دي، ټولو ته د دې لوی فتح مبارکي وایم. الله پاک دې دا فتح ورته مبارکه وګرځوي، او څومره شهیدان چې سوي دي الله پاک دې دغو ټولو شهادت قبول وګرځوي. د الله د دین لپاره چې قرباني ورکړي د دوی مورګانو ته اولادونو ټولو ته الله پاک صبر او اجر نصیب وګرځوي. الله پاک دې دغه مجاهدینو چې چون کې د مجلس کې ټول مشران ناست دي، الله پاک دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې هغه یتیمان مو له یاده ونوځي، او هر څوک دغه ذمہواري په غاړه واخلي چې د یو یتیم پالنه سر له ننه په ځان لازم کړي. ان شاء الله داسې کور به لوګر کې نه وي، نه افغانستان کې چې هلته شهید نه وي. نو مشرانو ډېر فکر مو وي چې اوس د امتحان زمانه راغله، هر څوک به د ځان باندې دا لازم کوي چې د دې یتیم پالنه په علمي میدان کې هم کوم، تربیوي میدان کې به هم کوم، او مالي میدان کې به هم کوم چې هغه مو له یاده ونوځي. ځکه د هغوی پلرونه بیا ډېر خوابدي کېږي، د هغوی مورګانې او د هغوی خپلوان بیا زړه کې ډېر ورته ګیله درېږي. همته اوس د امتحان زمانه راغلې چې له یاده مو ونوځي. ډېرې خبرې نه کوم، ځکه مونږ ته چې پاچاهي راغلم، پاچاهي قانون هم دا د ډېرې اوږدې خبرې به نه کوئ. دا هم د پاچاهي قانون ده، خیر الکلام ما قل ودل. مشران ان شاء الله سي پوي دي په دې باندې چې د پاچاهي په نظام کې خبرې ډېرې مختصر وي، او دوه لنډې خبرې کوم. خیر د مشرانو ډېره قرباني مو کړې ده، صرف د تنبیه په شکل یې وایم. عمر رضی الله عنه حمص ته لاړ. په حمص د حمص خلک دې ته کوفه صغرا ویلې. د کوفې خلکو شکایتونه ډېر کول د خپل والیانو نه. د عمر رضی الله عنه په ولایت کې د حمص والی چې و هغه سعید ابن عامر نومېده رضی الله عنه. عمر رضی الله عنه چې ورغی دا د حمص خلکو ته ویلي وي کوم شکایت خو به نه لرئ، وی لرو یې، وی کوم شکایت لرئ؟ 4 شکایتونه یې وکړل. عمر رضی الله عنه ورته ویل شکایتونه مو کوم دي؟ و یو شکایت دا د سهار دی وختي نه راوځي. سعید ابن عامر خپلې وظیفې ته وختي نه راوځي، کله چې لمر راوخیږي بیا مجلس ته راسي. وی دویم دا د شپه چې سي هر څوک چې ورسي جواب نه ورکوي، پوښتنې نه چې څوک ورسي څه ضرورت وي جواب نه ورکوي. وی دریم دا په میاس کې یوه شپه یا یوه ورځ دی بیخي باندې نه راوځي. وی دا یې درې. څلورم دا وایي چې په میاس کې په ده باندې یوه ورځ په کال کې یوه ورځ په ده باندې بیهوشي راځي. عمر رضی الله عنه سعید ابن عامر راوغوښته، وی تا نه د حمص خلک چې اوس په سوریه کې یو مشهور ښار ده، وی تا نه د حمص خلک شکایت کوي. 4 شکایتونه یې وکړل. نو دی راحاضر کړه د خلکو په مخ کې. نو عمر رضی الله عنه ورته ویلي جواب ووایه. سعید ابن عامر رضی الله عنه ورته ویلي، وی عمر رضی الله عنه وی حیا راځي، شرم ده چې زه دا جواب وکړم، چونکې په جواب کې من وجهین د ما مدح راځي. عمر رضی الله عنه ورته ویلي زه جواب غواړم، که په هره طریقه باندې ته به جواب کوې. سعید ابن عامر ورته ویلي دا اول جواب وایم، زه ولې د ورځې لږ ناوخته راوځم؟ د ما کور والا چې د هغه مریضه ده، زه اوړه لمدوم په خپله باندې، ډوډۍ په خپله پخوم، بیا پس له هغه نه وظیفې ته راوځم. عمر رضی الله عنه ورته ویلي الحمدلله، د مونږ په دې 20 کلن جهاد کې د مونږ مشرانو ډوډۍ خپله پخولې. په سنګرونو کې ډېرې داسې ویډیوګانې شته، الحمدلله مجاهدین به ناستو ډوډۍ به مو پخولې. د سعید ابن عامر رضی الله عنه هغه تاریخ خو د سختیو وخت چې په یاد مو اوس مونږ ته د امتحان زمانه راغلي، انشاءالله بیا به مشران نه ویروي. ځکه علما دي انشاءالله د صحابو تاریخ به مرتن بعد اخرى ګوري. باید مونږ ضرور و زمانه کې د علماو د صحابو هغه د صحابو د خلافتونو تاریخونه وګورو. لکه کرانویر سي بیرته به راپویات سي، کرانویر سي بیرته به راپویات سي، هغه خپلې جذبې او ایمانونه به بیرته پې باندې تازه کوو. وی دویم جواب د شپې نه راوځي، وی ځکه ما ورځ د انسانانو دپاره کړې او شپه د الله د عبادت دپاره، نو زه ځکه نه راوځم، شپه د الله عبادت کوم. عمر رضی الله عنه بیا ډېر خوشحاله سو. او په میاس کې یوه ورځ ټوله ورځ نه راوځي، وی ځکه نه راوځم یو جوړ کالي لرم، یو جوړ کالي لرم. داسې نسي خدای نه کرده چې کالي مو هغه کالي وي که نه چې په جمعه کې یو جوړ کالي واغوندو. د یتیم هغه شکېدلي کالي په کال کې یو وارې، او ته والي صاحب، معاون صاحب، شیخ صاحب، قمندان صاحب هره ورځ یو جوړ کالي وي چې بیا دې له یاده ونځي. لکه مونږ د صحابه هم هغه د مونږ دپاره معیار حق ده. وي په میاس کې زه یو جوړ کالي لرم، په میاس کې یو وارې لنګ بدل کړم، هغه ومینځمه، بیا هغه چې وچ سي بیا خپل کمیس وباسم، هغه وچ سي، نو هغې به مې ټوله ورځ ولګېږي، چونکې دا سوریه او حمص هم یخ ده، زر وچېږي نه، یخ وطن کې. نو عمر رضی الله عنه ډېر خوشحاله سو. څلورم دا دی وایي په کال کې یو وارې ما باندې بیهوشي راځي. وي هغه ورځ چې خبیب رضی الله عنه دار ته خیزوه، زه هلته مسلمان نه وم، کافر ومه. نو هغه ورځ چې راپویات شي چې الله به ما سره کومه محاسبه کوي، ځکه زه هم په هغه کسانو کې وم. نو هغه چې راپویات شي هغه ورځ درد را باندې راسي، نو د ډېر درد د وجې نه چې الله به ما سره کومه محاسبه کوي، بیهوشي را باندې راسي. نو انشاءالله د موږ دا څومره علما چې دي دا مشران، دا ټول انشاءالله علما دي، د دوی لپاره معیار د حق صحابه دي. باید موږ مشران هر وخت کې د صحابو تاریخ هغه مطالعه کړو چې د صحابو نقش قدم باندې تګ هغه مو له یاده ونه وځي. دا یو.
دویم دا ده علامه ابن جوزی رحمه الله یو کتاب جوړ کړی الشفاء فی تاریخ الملوک والخلفاء. دی کتاب کې لیکي ولې یوه بادشاهي ختمیږي. دوه شیه بادشاهي ختموي، یو نه شکر د الله ادا کول، یو نه عدل کول. دا دوه شیان دي چې بادشاهي ختموي. مجاهدین ورونو، اوس موږ ته بادشاهي الله په لاس راکړه، که بقا یې غواړئ الله ته ډېر شکر ګزاري وکړئ. موټر تیز مه بیایي، ملت سخت پې خوابدي کېږي. دا اوس فیسبوکونو کې عکسونه وي، هغلته موټر چپه سوی، دښمن تیار ناست ده، دومره عکسونه یې راجمع کړي، هلته ټانک چپه ده، هلته موټر. تر حد نه ډېر په کشرانو باندې امر وکړئ موټر تیز بونځئ. سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن رواه الطبراني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تیز تک د مسلمان هیبت ختموي. د مشر سړي سره تیز تک، هغه مانځه ته به تیز تک باندې تګ نه کوي. خیر د مشرانو دا خبر ضرور خپلو افرادو ته ورسوئ، افغانستان ته یې ورسوئ. تیز تک د موږ حیثیت خرابوي، ملت خوابدی کېږي، ګرد ورته کېږي، یو څوک په موټر باندې وهل کېږي، ټکر کېږي، د بیت المال موټر چپه کول کېږي. دا یو ډېر مهم ده چې تاسې د عوامو نه پوښتنه وکړئ چې ممکن چې ګیله هم درته وکړي، دا به درته وکړي، خصوصا چې برکي و څاښ کې ګرځي، ټول ګرد وي، هغې کورونو ته ګرد ورځي. یا داسې اطرافو ساحه کې کوم کار دی چې د مجاهد ترنه ناراضه یې یا لږ ترنه خوابه دی، موټر وایي ډېر تیز بیایي. خیر د مشرانو ډېر زیات کوشش وکړي چې ملت ته موږ نه خفه نه سي. دې ملت موږ سره دومره قربانۍ کړې ده چې بیا ډېره معمولي هغه باندې موږ نه خوابدي کېږي. زړه تر ګل نازک ده، یو وارې چې ګل داسې لږ مات غوندې سي، هغه بیا مړاوي کېږي، هغه بیا وچېږي. پام وي چې ملت خوابدی نه سي. دا د علامه ابن جوزی رحمه الله خبر ده. کتاب الاغانی د علامه اصفهاني کې لیکي، یو ډېر غټ کتاب ده، اصل کې د ادبیاتو کتاب ده. داسې نه سي چې موږ نه ناشکري وسي، داسې نه سي چې موږ نه عدل ونسي. ولې عباسي خلافت، ولې اموي خلافت نسکور سو؟ هم یو لوی خلافت و، د هغې په نسکورېدلو باندې کفري دنیا ته ډېر واک ورغی چې موږ مسلمانان ورځ تر بلې ذلیل کېدلو دغه حالت ته راورسېدلو چې هر کافر په سر باندې وهلو. کتاب الاغاني کې لیکي وي د دې علت دا و چې موږ مصرفونه ډېر کړل. دوه کسان ول، یو حوشب نومېده، یو عکرمه، ممکن دواړه تابعیان ول. د مصعب ابن عمیر رضی الله عنه سره په جهادي لښکر کې دوی لاړل. دوی دواړه چې لاړل د نورو ملګرو څخه هیله کېږي چې هېچا ته هم د ویډیو اجازه نشته. موږ رسمي ملګري دي، هغوی ویډیو کوي، وروسته به ټوله نشریږي، انشاءالله ټولو ته رسېږي. ټولو ملګرو څخه هیله کېږي چې د ویډیو کولو څخه ډډه وکړي. حوشب او عکرمه مونږ په مباحاتو په فخر باندې، مونږ په نعدل او ناشکرانګۍ باندې الله پاک بیرته دا نظام رانه اخلي. ډېر فکر مو وي چې الله ناشکرۍ رانه وسي، نه نعدلۍ رانه وسي، نه داسې څوک په سب کې پرېږدو چې دغه دواړه کارونه کوي. ځکه دا ډېرو مبارک وینو انشاءالله. ډېر جهادونه دنیا کې سوي دي، خو داسې جهاد چې خالص د علماو په وینو باندې ګټل سوی وي، یا د حافظانو یا د ډېرو مخلصو خلکو په وینو باندې ګټل سوي، هغه دغه انقلاب و. نو چې خدای نه کرده داسې نه سي چې بیا الله هم د موږ نه ناراضه سي، ملت هم. د حوشب به هر وخت کې میدان د عکرمه نه ګټلی و، چونکې د دوی به د فخر په دې مالو په صدقو باندې مفاخره کوله. داسې یو ورځ راغله د عکرمه خبر سو چې حوشب خو په دې جهادي لښکر کې هر وخت له ما نه مقابله ګټلې وي. نو راځه یو تجار راغی، د تجار ډېر وړه راوړل. دی ورغی د عکرمه، د هغه ته یې ویلې د تجار ته وي دا وړه په ما خرڅ کړه په قرض باندې، خو په 2 چنده قیمت باندې وي، زه در باندې خرڅ مې کړل. ګلې چې پې باندې خرڅ کړل، نو د عکرمه راجګ سو وړې لامده کړل. خیر د مشرانو دې ټکي ته لږ ډېر متوجه سئ. وړې لامده کړل، خو دومره وړې لامده کړل، یوه کنده وه دشته، دوی جهاد ته تللي وو، دا وړې لامده کړل، ټولې په دې کنده کې واچول. نو هلته د حوشب نر اس څرېده. عکرمه یوه ښځه اسپه پیدا کړله. دی د دې حوشب، چونکې حوشب به هر وخت کې دغه د مفاخرې بالمال میدان د عکرمه نه ګټلی وو. نو هغه اسپه یې هلته نر اس ته وروستله. نو هغه اس د اسپې پسې را روان سو دې کنده کې چې وړه لامده کړي په دې باندې د پاسه واښه واچول چې چاته معلوم نه سي. نو همداسې د اسپه راوستله اس پسې را روان وو. نو دا اسپه یې هغه ته ورګډه کړه دې وړو ته. نو اسپ هم پسې راغی. اس او اسپه دواړه په دې وړو کې ډوب سول چې دا وړې خیشته کړي ول. نو یو دم د عکرمه ملګرو چیغې کړې په جهادي لښکر کې، هلی د عکرمه په اوړو کې د حوشب اسب غرق سوی ده. چونکې صحابو دغه مجاهدینو ته دغه اعلان نادر و چې په اوړو کې اسب غرقېدل څومره عجیبه ده. یو د مجاهدین راووتل، هر چا کوشش کوي چې دغه نادره معما وویني. چې راغلل اسب او اسب په اوړو کې خښ دي، راوتلی نه سي. عکرمه او ملګري خوشحاله دي چې میدان به وګټه، خو دغه یو الهي مسؤلیت و. داسې یوه مفاخره وله، مباحاتو چې په اسلام کې حرام او ناروا و. ټول خلک راووتل، لرګي یې راوړل، رسۍ راوړلې، کشوګیر یې کو چې اسب او اسب په لرګیو او په رسیو باندې له دغه وړو نه راوباسي. عکرمه بریتو ګرځېده، داسې عنواني ګرځېده چې میدان مې د حوشب نه وګټه. پام کوئ مجاهدینو، تاسې نه هم دغه مفاخره په موټرو باندې ونسي. خیر د په وړکي موټر کې ګرځئ. که تاسو وایئ ته ولې زرې کې راغلی، والله العظیم چې زه کومو ملګرو راوستلی یم د مشکلاتو په خاطر باندې. خیر د همدام شخصي د یو ملګري موټر ده، یعنې قسم په الله د مباحات نه ده، د مشکلاتو په
خاطر ځکه موږ هلته ګرځېدلو ډېر نو مسلمانانو ورونو چې مباحات رانه ونسي داسې رانه ونسي لکه د اکرمه او د حوشب غوندې چې مسابقې په موټرو باندې وسي مسابقې په مال باندې وسي ځکه الله موږ نه بیا چې ناعدلۍ راغله الله پاک موږ نه بېرته بیا نظام اخلي بیا چې بېرته بیا دغسې نظام ته ورځو ډېر وخت موږ ته الله دومره ښه زمینه مساعده کړې دومره ښه حالت الله راوستلی خو چې دا دوه ټکي وکړو چې الله ته شکرانګي او عدل وکړو قسم دغه امارت و خلافت به 100 کلنو 200 کلنو 500 کلنو 1000 کلن کېږي دغه امارت به انشاءالله د دې نه به نور مسلمانان رنګ اخلي موږ ته نور اسلامي نړۍ انتظار ده د نور اسلامي نړۍ دپاره به موږ یو مثال سو هغوی چې موږ وویني هغوی به خپلو وطنونو کې انقلابونه شروع کړي انشاءالله مسلمانان به خپله روحیه واخلي ځکه مسلمانان د دنیا دومره ناامیده سوي دي دومره د مظلومیت حالت کې دي ای علماو قسم په خدای باندې تاسې د دنیا د مسلمانانو دپاره نن معیار یئ د مسلمانان د دنیا موږ ته امیدونه لري داسې څوک نشته چې دنیا مسلمانانو زړونه پې یخ سي موږ ته په انتظار باندې دي انشاءالله د ټولې دنیا مسلمانان به د موږ نه بیا رنګ اخلي ډېر پام وي چې موږ نه ناشکري و ناعدلۍ ونسي عصبیت ونسي وطن پرستۍ ونسي اسلام فوق العصبیات اسلام تر قوم پرستۍ تر وطن پرستۍ پورته ده اول اسلام ده بیا د اول اسلام مطرح ده ولایت پرستۍ شمال پرستۍ جنوب پرستۍ دا ټول ورک کوي هر چا چې دې ته لمن وهله وهئ مقابله ورسره وکئ موږ د دې لپاره مقابله نه وه کړې موږ صرف د الله دپاره مقابله کړې وه دغه بیرغ پسې د مسلمانانو سترګې وتلې وې الله پاک نن موږ ته دلته حاکم ګرځولی دغه بیرغ چا نه پرېښودل دغه بیرغ سره خلکو اخیستل جرم و په میاشتو باندې هغه دپاره زندان و الحمدلله نن موږ ته دغه رپان ګرځېدلی ده الحمدلله نن د دغه بیرغ حاکمیت الله پاک موږ ته راوستلی ده ډېرې خبرې نه کومه مسلمانان ورونو خصوصا علما ورونو عمر رضی الله عنه وایي که په فرات بیالې کې یو په 100 میږه دریاب ته وغورځېږي الله پاک به د ما نه غوښتنه کوي بیا هم دا یوه خبر کوم مشرانو خیر د خوابدي کېږئ به نه په باچایي کې قانون دا د خبرې به لږ وي داسې نه چې هماغسې مخکې یو ساعت ځتي لګیا یو 15 ساعته د خطبه وي لنډې خبرې یو لنډ خپل مفهوم ویلل خصوصا مشرانو دپاره ځکه جلسې وي دا بیا دنیا ګوري دنیا دې تا کومه خبره وګوري نو زه بیا هم بښنه غواړم کېدای شي د ما خبرې مږدي سوي وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین خو یوه غوښتنه بیا هم مشرانو کوم دلګي مشرانو تاسې نه کوم دغه خبر ضرور را سره ومنئ چې د هر چا متعلق کوم یتیمان دي داسې وکئ چې کوم خانان مو ملګري دي یا مو خاص ملګري دي هر یتیم په چا باندې تقسیم کوئ پلانکیه د پلانکي یتیم دي تاسو درې واړه تربیتونه به یې کوئ علمي فرهنګي تربیتي او مالي به یې کوئ خیر د که لږ وي که ډوري دا پې باندې تقسیم کوئ ځکه تاسې ټول نه شئ کولی ته چې په موټر کې کښېنې هغه یتیم دي له یاده ونه وځي او هغه کونډه دي له یاده ونه وځي د هغې مور دي له یاده ونه وځي ځکه وایي سخت په دې خوابدي کېږي ملت هم خوابدي کېږي او د هغه چې بې پالنې پاتې سي نو الله هم خوابدي کېږي یتیمان مې چې لیدل په موټر کې تېرېدلې ودې پېژانده چې دا د پلانکي مړي صاحب زوی شهید شوی ورته راکښته سه پر سر یې لاس تېر کړه الله پرې خوشحاله کېږي خیر د علماو مجاهدینو د یتیمانو په حق کې ډېر کوشش وکړئ چې هغه مو له یاده ونه وځي الله هم پرې خوشحاله کېږي ملت هم خوشحاله کېږي مور و پلار هم خوشحاله کېږي د هغوی به علمي فرهنګي ټولې هغه تربیتونه هم سوي خدای نه کرده چې بیا څوک ونه وایي چې بې د پلانکي مجاهد زوی بې لارې سوی و بې تعلیمه سوی و او داسې و لباس کې وګرځېږي چې د تا داسې وسکټو کالي وي او د غږ کېدلی وسکټ وي شکېدلي کالي وي د الله په خاطر باندې چې له یاده مو نه وځي دا یو ډېر لوی مسؤلیت ده دا دومره وخت و چې خو موږ روان ولو اوس موږ الله امتحان کې واچولو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین